څېړونکی یم. زما پوښتنه د هغې پوښتنې په اړه ده چې تاسو مخکې ځواب کړه، مګر ډاکټر صاحب زما پوښتنه شخصا تاسو ته راګرځي. تاسې مخکې ویلي وو چې که چیرې مسلمان اسلام پرېږدي په اسلامي هیواد کې محکمه کیږي. زه پوهیږم چې تاسو هندوستاني یاست او په دغه هیواد کې موږ داسې ډېرې پیښې لیدلې دي چې د روحاني خلکو اولادونه خپل دین پرېږدي او د ځان لپاره یو بل دین انتخابوي. نو که چیرې ستا اولادونه زوی یا لور اسلام پرېږدي نو ته به څه کوې؟ او یا که ستا لور د یو غیر مسلم سره د واده کولو پرېکړه وکړي نو ته به له هغوی سره څه کوې؟ آیا ته به له هغوی دا اختیار واخلې؟ او قرآن د دې په اړه څه وایي؟ ما ستا ډېرې ویډیوګانې کتلې دي، نو ځکه زه په تا او ته په حق باور لرې. ورور داسې پوښتنه وکړه چې که چیرې زما زوی یا لور اسلام پرېږدي او کوم بل دین غوره کړي نو زه به څه وکړم؟ او که چیرې زما زوی او یا لور د کوم غیر مسلم سره د واده کولو پرېکړه وکړي نو زه به څه کوم؟ تر ټولو خو لومړی دا چې زما لور او زما زوی به هیڅکله هم اسلام پرېنږدي، ځکه هغه ما تربیه کړي دي. زما زوی او زما لور، بلکې زما زوی او زما دواړه لوڼې د قرآن کریم حافظانې دي. هغوی په قرآن کریم له ما ښه پوهیږي، ماشاءالله. زما درې واړه اولادونه د قرآن کریم حافظان دي، او که چیرې کوم مسیحي هغوی ته د مسیحیت دعوت وکړي نو کولی شي چې جواب یې کړي. او انشاءالله له هغه وخته چې زما اولادونه پوه شوي دي نو ما هغوی مجاهدین روزلی دي. ته مجاهد پیژنې؟ مجاهد هغه څوک چې نور خلک اسلام ته رابولي. نو زما درې واړه بچیان تربیه شوي دي، هغوی نور خلک اسلام ته رابلي. زما زوی تر اوسه زیاتو غیر مسلمو خلکو ته قناعت ورکړی تر څو مسلمانان شي او اسلام ومني. نو هغوی به ولې له اسلام واوړي؟ خو بیا هم فرض مثال که چیرې د یو چا زوی د اسلام دین پرېږدي یا له غیر مسلم سره واده وکړي نو موږ باید څه وکړو؟ لکه څنګه چې تاسې وویل چې د قرآن کریم څخه راته دلیل ووایه. نو لومړی خو دغه شخص کوښښ وکړي چې خپل بچي ته نصیحت وکړي او په مینې سره ورته ووایي چې دا ښه کار نه دی، هغه دې په منطق سره پوه کړي. خو که چیرې بیا هم هغه په خپله خبره ولاړ وي او کوم بل دین غوره کړي نو زه به څه کوم؟ زه به هغه عاق کوم. زه به تا ته د قرآن کریم یو ثبوت وړاندې کړم. ښه مثال یې د نوح علیه السلام د زوی دی، نوح علیه السلام. که چیرې تاسې د نوح علیه السلام کیسه اورېدلې وي، هغه علیه السلام ته وحی وشوه چې سخت طوفان راتلونکی دی، نو د هغې لپاره یوه لویه کښتۍ جوړه کړه. چې هغه بیا کښتۍ جوړه کړه. هغه څوک چې ایمان یې راوړی و له نوح علیه السلام سره کښتۍ ته وختل او دوه جوړه حیوانات یې هم راوړل، مګر د نوح علیه السلام زوی یې اطاعت ونه کړ او په خپل پلار پسې یې مسخرې شروع کړې. نوح علیه السلام ورته وویل چې راځه له موږ سره سپور شه، مګر زوی ورته وویل چې که سیلاب راشي نو زه به تر ټولو لوړ غره ته وخیژم. نو نوح علیه السلام الله جل جلاله ته دعا وکړه چې ای الله، لږ تر لږه زما د کورنۍ غړي وژغوره. الله پاک ورسره وعده وکړه چې ستا کورنۍ ته به کوم ضرر نه پیښیږي. نو کله چې باران شروع شو د نوح علیه السلام زوی یو لوړ غره ته وخوت. هغه د غره په څوکه کې و چې اوبه ورو ورو د غره سر ته پورته کېدې. کله چې اوبه د غره څخه هم پورته شوې نو زوی چغې شروع کړې. په 11مه سپاره د هود سورت 45 څخه تر 49 آیات پورې راغلي دي. زوی یې ژاړي چې ای پلاره ما وژغوره. نوح علیه السلام الله پاک ته دعا وکړه چې ای الله، تا خو له ما سره وعده کړې وه چې زما کورنۍ به ژغوري. نو الله پاک جواب ورکړ ستا دغه زوی ستا د کورنۍ غړی نه دی. که چیرې زما زوی اسلام پرېږدي نو هغه بیا هیڅکله هم زما زوی نه دی. په فزیکي ډول به زما زوی وي، مګر د ایمان په لحاظ هغه زما زوی نه دی. د ایمان وروري او د ایمان اړیکې د وینې له اړیکې څخه غوره دي. هغه سره به زما د وینې اړیکه وي، مګر د ایمان له رویه هغه زما زوی نه دی او هغه به زه عاق کوم. همدارنګه که چیرې کوم غیر مسلم سره واده وکړي، شاید بیا هم ورسره مینه ولرم، خو زه به هغه ته وایم چې دوزخ ته به ځي، ځکه چې اسلام له غیر مسلم سره د واده کولو اجازه نه ورکوي. زه به په هغه باندې فشار راوړم او ورته ووایم چې نور زما د کورنۍ غړی نه یې. د وینې په لحاظ به مې اولاد وي، مګر په معنوي ډول هغه زما اولاد نه دی. زه به هغه له خپل میراث څخه محروم او هغه به عاق کړم، لیکن بیا هم دا کوښښ به کوم چې هغه ته قناعت ورکړم تر څو سمې لارې ته راشي او په منطقي ډول به ورسره غږېږم. تر آخري حد به کوښښ کوم چې قناعت ورکړم،
او کچېرې هغه قانع شي نو هغه به بیا زما اولاد وي.